وروستۍ پرېکړه به ډیر ژر وکړي. د بن سټوکس د تقاعد اوازو زور اخیستی. د انګلستان د ټیسټ کرکټ لوبډلمشر بن سټوکس د خپل راتلونکي په اړه له مهمه پرېکړې سره مخ دی او راپورونه وایي چې نوموړی به له خپلو سلاکارانو سره تر لیدنې وروسته د نړیوال کرکټ په اړه باندې وروستۍ پرېکړه اعلان کړي. د راپورونو له مخې د نیوزیلند پر وړاندې د لومړۍ ټیسټ لوبې وروسته د شپې له یوې لنجبنې پیښې سره د سټوکس نوم تړل شوی دی چې له امله یې د انګلستان کرکټ بورډ او اړوند ادارې پلټنې پیل کړي دي او ویل کېږي چې په دغه پیښه کې د لوبډلې د اصولو سرغړونه شوې ده او یو امنیتي کارکوونکی هم ټپي شوی دی. سرچینې زیاتوي چې د انګلستان کرکټ بورډ اندېښنه لري حسینه بن سټوکس د فشارونو له امله له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړي. له همدې امله بورډ هڅه کوي چې نوموړي ته د پرېکړې لپاره کافي وخت او فرصت ورکړي. 35 کلن سټوکس چې د انګلستان له تر ټولو اغېزناکو لوبغاړو څخه ګڼل کېږي اوس دغه ارزوي چې د لوبډلمشر په توګه دوام ورکړي او یا یوازې له مشرتابه لاس واخلي او که له کرکټ څخه هم لنډمهاله وقفه واخلي. که څه هم تر اوسه کومه رسمي پرېکړه نه ده اعلان شوې خو د کرکټ نړۍ د بن سټوکس وروستۍ پرېکړې ته په بې صبرۍ سره سترګې په لار ده.